بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب محترم، تاسو ته او د ټول د سپیس ورونو ته څوک چې د سپیس کې موجود دي او څوک چې آینده ته اوري، ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې تاسو خوشحاله او کامیاب اوسئ. د پاکستان په اړه باندې، پاکستان خو د موږ او تاسو دشمن ده. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د مستحکم حکومت وي. افغانستان ته ډیر کم پروګرامونه چې امریکا خاصا جوړ کړل او پاکستان یې استعمال کړ. پاکستان د هغې په مقابل کې له هغوی نه اجرت واخیسته، لکه اجرتي قاتل غوندې. دا موږ او تاسو ډیر وکتل او بیا به هم ګورو. امریکا غوښتل چې افغانستان کې خپلمنځي جنگ شروع شي. تاسو ولیدل چې دوی کله د امارت اسلامي سره په قطر کې غونډې وکړلې او هلته لیکنې وکړې. بیا له هغې سره په عین وخت کې د افغانستان جمهوریت ته سلاح هم ورکول او کومکونه هم ورکول او په شای ډبه اوس تاسو تکړه سي، تاسو ډېر تکړه خلک یې. مقصد یې دا و چې افغانان په خپلو کې سره وجنګېږي او افغانان په خپلو کې سره ختم سي. خو دا چې د الهي کومک د امارت اسلامي سره و او د حق کومک او د حق ډله وه راغلل په افغانستان باندې، الحمدلله افغانانو هم د احساس د درک کړله چې موږ باید په خپلو کې جنګ ونه کړو او دغه ډله چې را روانه ده دغه حقیقي د افغانستان بچي دي. نو دوی سره موافقه راغله او یا تسلیم شول یا د خپل حکومت ورته تسلیم کړ. اوس امریکا بیا کوشش وکړ چې پاکستان ته د عمران خان، تاسو که یاد وي چې عمران خان ته ویلي چې موږ ته تاسو په حدودو کې اډې راکړئ، سرحدونو کې. نو بیا عمران خان د دې مخالفت وکړ او هغوی کوشش شروع کړ تر نن ورځې پورې چې عمران خان لرې کړي د موضوع نه. بیا یې دغه حکومت راوست او دوی سره مخکې له دې نه چې عمران خان لرې کړي دا موافقې وکړي چې موږ ته به تاسې لارې راکوئ چې موږ په افغانستان کې کم جنگ یا کم څه هدف لرو هغه باید موږ وکړی شو. موږ وکړی شو چې په افغانستان کې یو داخلي جنگ ته لاره واره کړو. که داخلي جنگ دوی نه کوي بیا د پاکستان له خوا نه باید دوی باندې داسې فشارونه او داسې حملې وشي چې دوی مجبور شي چې د موږ کوم هدف دی هغې ته ورسېږو. نو بیا تاسو وکتل څو ورځې مخکې ډرون تیاري راتللې، بې پیلوټه تیاري راتللې او په افغانستان باندې ګرځېدلې. په قندهار کې مو ګرځېدې، په خوست کې مو ګرځېدې. بالاخره دغه هدف ته ورسېدل چې راځئ یو حمله وکړو. حمله یې وکړه. اوس موږ او تاسو افغانان ته څه کول پکار دي؟ افغانان باید موږ او تاسو یو موټی سو. دا که موږ خپلو کې اختلاف لرو یا مذهبي اختلاف وي یا حزبي اختلاف وي یا کوم نظری اختلاف وي، د فکر مخالفت وي، راځئ دې ونه اوس تیر سو. نن سبا د دغه وخت راغلی چې موږ د خپل دښمن، هغه که پاکستان وي، که شرق کې وي، که غرب کې وي، که شمال کې وي، که جنوب کې وي، چې د موږ او تاسې په خاوره باندې حمله کوي، د موږ او تاسې په عزت باندې حمله کوي، د موږ او تاسې په مصلحت باندې یا اقتصادي یا حربي په هر قسم باندې چې وي حمله کوي او موږ او تاسو ته ضرر راشي، د هغې په مقابل کې په یو اواز سره لکه ورونو غوندې ودرېږو. دا خپل منځي اختلافونه پرېږدو نور. نو د موږ افغانان باید صرف په دغې باندې کار وکړي او په دې باندې موږ او تاسو سره راټول سو چې راځئ موږ او تاسو خپل دښمن ووهو. له هغې نه وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې سره غږېږو چې آیا په افغانستان کې دغه حکومت چې راغلی دا په زور راغلی که په انتخاباتو راغلی، په دې موږ او تاسو بیا وروسته باید خبرې سره وکړو. نن د موږ او تاسو ضرورت دا ده چې په موږ او تاسو حمله شوې ده. د موږ او تاسو په کور کې ځوانان شهیدان شوي دي، موږ په تاسو په کور کې ماشومان شهیدان شوي، د موږ او تاسو کورونه وران شوي دي د یو ظالم له خوا نه، او هغه په هیڅ قانون باندې دا حق نه لري چې د ما په ملک باندې مداخله وکړي او دلته د جنګ وکړي، نه په بین المللي قانون باندې او نه په اسلامي قانون باندې. دا ورونه یو څه خبرې وکړل چې موږ باید ملل متحد ته یا نورو ته څه عریضې وکړو، هغوی ته پیشنهادونه وکړو. تاسو ولیدل موږ هغوی په رسمیت ولې نه پېژني، هغوی ولې موږ سره دا دښمنۍ کوي. د هغوی دښمني د اسلام سره ده، د هغوی دښمني د افغانانو سره ده. نو هغوی کله هم د موږ او تاسې مټ نه نیسي، نه موږ او تاسې سره هغوی درېږي. لکه څنګه چې الحمدلله اسلامي امارت راغی او همدغسې د هېچ چا پروا نه درلودله، صرف د الله په کومک باندې جنګېدل او د الله په کومک باندې دوی دغه فتحې وکړې. نن دغه یو ورور بل هم دا خبره وکړه چې تاسې ته رسول صلی الله علیه وسلم د جنګ یا د کانټیننټل هوټل رهبري کوله، باید پاکستان ته هم رهبري وکړي. وروره یو خو داسې ډېر کوشش وکړئ چې اسلامي شاعرو باندې سره به ډېر احتیاط کوئ. دویمه خبر دا ده
چې پاکستان په مقابل کې وي، که د هند وي، که د ایران وي، که د بل وي، که د بل وي، د موږ په خاوره چې څوک تجاوز کوي موږ به د هغې په مقابل کې درېږو او د خپل رب نه به کومک غواړو. موږ سلا که نه لرو، موږ الحمدلله ایمان لرو او دغه موږ ثبوت کړی د پخوا نه په دغه ملکو باندې موږ حکومتونه په سلا نه دي کړي، موږ په خپل ایمان او په خپل غیرت باندې کړي او انشاءالله چې دوی ته به ښه جواب ورکول کېږي او د دوی جواب په داسې قسم ورکو موږ او تاسې چې لکه پخوام چې ورکړی. ولې دغه یو خبره بیا هم کومه چې ورونو که چېرته موږ او تاسې سره یو ځای نسو، سره یو موټی نسو، ټول ورونه ټول افغانان که هغه هر ژبه باندې وي، که هغه په هر حزب باندې وي، که هغه په هر فکر باندې وي، د پردیو مقابله ونه کړو، په تاریخ کې به د هغه چا نوم بیا په تورو ټکو لیکل کېږي چې په دغه وخت کې که هر چا څه حمله کړې وي د موږ په وطن باندې او د هغې په مقابل کې دوی ونه درېږي موږ سره، نو د دوی هغه تاریخ کې به د دوی بیا په تورو ټکو لیکل کېږي چې دا هغه خاینان دي چې په دغسې سخت وخت کې دوی موږ سره اختلاف کاوه او دوی خپل خلک دې ته لابي کوله چې افغانستان کې د حکومت انتخابي نه ده یا په افغانستان کې موږ مشکل ده. د موږ افغانستان مشکل د موږ او تاسې داخلي مشکل دی. راځئ که رښتا افغانان یاستئ په یو اواز په یو موټي باندې د موږ د خارجي دښمنانو سره که هغه امریکا وي خپل هدفونو ته باید ونه رسېږي او که هغه نور د هغه ملګري وي